اتم لامل ځان بوخت کړه او له وزګارتیا ډډه وکړه. وزګار خلک په انساني ټولنه کې له خبرو اترو پرته نور څه نه کوي، ځکه فکرونه یې د همدې لپاره خالی او ویشل سوي وي. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل غوره کړل. د انسان لپاره تر ټولو زیات خطرناک حالت وزګارتیا ده. د دې بیلګه داسې ده لکه موټر چې له موټروان پرته روان سي او کله ښي او کله کیڼ لور ته تاویږي. په کومه ورځ چې ته وزګار یې نو غمونه، لانجو او کړاوونو ته به تیارېږي، ځکه وزګارتیا ستا ذهن ته د تیرې زمانې ټول مسایل راستنوي او د موجوده او راتلونکي وخت له مسایلو سره یې ګډوډ کوي او له سختو ستونزو سره مو مخ کوي. زما لخوا نن تاسې ته د یو دردمن ورور په توګه دا وړاندیز دی او د ځان په اړه هم له الله تعالی نه توفیق غواړم چې د دې پر ځای چې بې ګټې وخت تیر کړو په خپل ژوند کې باید ګټور کارونه ترسره ورسوو، ځکه د سستي او بیکاري کنده ډیره خطرناکه ده او د ځان وژنې لپاره یو غیر مستقیمه لار ده. وزګارتیا په اصل کې د چینایانو د هغه پړوایز تعظیم مثال لري چې هغوی یې خپلو مجرمو بندیانو ته ورکوي. طریقه یې دا ده چې د اوبو یوې سترې ذخیرې نه په یو پایپ کې په 1 دقیقه کې یو څاڅکی راپرېږدي، په داسې حال کې چې بندیان یې پای ته انتظار کوي. دوی ته ویل شوي وي چې د دې ذخیرې تر خالي کېدو به تاسې په دې زندان کې بندیان یاست. نو د دغه ذخیرې تر خالي کېدو پورې ډیر بندیان په لیونتوب اخته سوي وي. راحت یو ډول غفلت دی او وزګارتیا مو په ژوند کې د غل مثال لري او عقل مو د دغو وهمي جګړو او یرغلونو ښکار کیږي. نو یاد ساته، کله چې له داسې حالت سره مخ سې، هڅه وکړه چې خپل ځان پر لمونځ، تلاوت، تسبیح، ذکر، مطالعه، لیکلو، د خپل کتابتون پر ترتیبولو، د کورنیو چارو په سمون او آن نورو مسلمانانو ته د ګټې په رسولو بوخت کړي چې د وزګارتیا له رنځه خلاص شي. وزګارتیا د کار په چاړه حلال کړه. ګرانه وروره، دا یوازې زما خبر نه ده، تا ته به د نړۍ 50 سلنه ډاکټران دا ډاډ درکړي چې هر کله د وزګارتیا له امله له کومې رواني ستونزې سره مخ سي نو ځان په کار بوخت کړه، ستونزه به دې له منځه لاړه سي. ته نانوایانو یعنې ډوډۍ پخوونکیو، معمارانو، دهقانانو او نورو ټولو کاریګرو ته وګوره چې د نیکمرغۍ او راحت په باغونو کې د بلبلانو په څیر چغیږي او ته په خپل کټ او بستره کې سترګې سولوي، اوښکې تویوي، دا ځکه چې ته د وزګارتیا په رنځ رنځور یې.